السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ استئ. په دې ویډیو کې به هم موږ د عموم په څیر لکه څنګه چې موږ مخکې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي هغه زما بغیر د فیس نه وي. نن لومړی ځل دی چې زه پکې فیس ټو فیس هم راځم او هغه کومې جملې چې موږ عموم په څیر تکراري ویلي دي هماغسې به نن هم موږ روزمره جملې وایو. نو ویډیو د تر اخره پورې وګورئ. دا روزمره کارېدونکې جملې دي، 10 جملې دي، ایزي جملې دي، بګنر والو دپاره دي، اسانه. یعنی لومړی دا دی چې موږ د فل لغت سره راوړي دي یو څو جملې. The glass is full. The glass is full. Glass ډک دی. The glass is full. Glass ډک دی. The glass is full of water. The glass is full of water. یعنی موږ لږ نور وضاحت سره ویلي. Glass is full of water. ګلاس له اوبو ډک شوی دی. بل مثال دی. My bag is full of books. My bag is full of books. زما بکس له کتابونو ډک دی. بکس یعنی بیگ، څوک ورته بکسه وایي، څوک ورته بیگ وایي، څوک ورته بکس وایي. نو my bag is full of books. له کتابونو نه زما بکسه ډکه ده یا زما بکسه له کتابونو ډک ده. موږ د دې لپاره هم استعمالو چې سیز فل وي، ډک وي، هغې لپاره موږ فل عموما استعمالو. خو موږ بعضې وخت کې دې لپاره هم کارو چې کله ته موړ وي، ته ستا خوراک ته نور زړه نه کېږي. لکه مثال I am full. I can't eat more. I am full. I can't eat more. زه موړ یم، زه نور نشم خوړلی، یعنې زه نور خوراک نشم کولی. نو فل دې لپاره هم موږ استعمالو. دې معنی هم ورکوي چې یعنې ډک، خو یعنې موړ یم زه. نو موږ دا جمله هغه وخت استعمالو when we are between friends، چې کله موږ د ملګرو ماحول کوي. I'm full. ته ډایرکټ هر ځای کې نشي ویلی. او که لنډه کې چېرته ورته ویلی شي I'm full now. I'm full now. څوک د ډوډۍ دغه وکړي ساتو کې ته ورته وایي I'm full now. زه اوس موړ یم. که مثال ساده پښتو ته وړاندې ویلی شي زه ډک یم، نو دا بیخي سم نه راځي. ویلی شو I'm full now. زه اوس موړ یم. He has a full-time job. Full-time job. He has a full-time job. هغه پوره وخت دنده لري. د دې معنی دا ده چې یعنې هغه پوره وخت کار کوي، وظیفه کوي. که چې تم فکر وکړئ پارت ټایم جاب وي یو دانه، یو وي فل ټایم جاب. پارت ټایم جاب مثال لږ ساعتونه کې راځي، بعضې وخت کې تر غرمې پورې وي. او فل ټایم جاب چې کله وي هغه موږ کولی شو د سهار نه تر ماښام پورې، هغه فل ټایم جاب کې راځي. He has a full time job. He has a full time job. هغه پوره وخت دنده لري، هغه پوره وخت کار کوي، یعنې سهار نه تر ماښام پورې. He works full time. He works full time. هغه بشپړ وخت کار کوي. بشپړ یعنی پوره، هم هغه معنا ورکوي. هغه فل ټایم جاب کوي. He works full time. هغه مکمل وخت جاب کوي، یعنی پارت ټایم نه دی. He ran at full speed. He ran at full speed. هغه تیزه منډه وکړه. بعضې وخت کې موږ وایو که نه چې هغې په پوره سپیډ، په فل سپیډ باندې منډه وکړه، یعنې تیښته وکړه. نو موږ د رن دویم حالت دی رین. He ran at full speed. هغه تیزه منډه وکړه، هغه په فل سپیډ باندې منډه وکړله. I paid full price. Full price for the shirt. I paid full price for the shirt. ما د کمیس پوره پیسې ورکړې. فل پرایس چې کله پرایس ټیګ پې لګېدلی او پیسې د هغې پوره یعنې ډسکاونټ پکې نه وي، نو موږ هغې ته ویلی شو فل پرایس. مثال بعضې وخت کې یو سټور کې ته ووایي چې یا ته ورته وایي چې دا ډسکاونټ پکې شته، هغه ته وایي نو اټس فل پرایس. دا چې دی پوره پرایس دی، یعنې دا پرایس ټیګ چې دی دا مکمل دی، د کې ډسکاونټ نشته دی. ها بل مثال دی Tonight is a full moon. Tonight is a full moon. نن شپه بشپړه سپوږمۍ ده. عموما چې کله سپوږمۍ پوره شي فل شي، نو موږ ویلی شو چې نن سپوږمۍ پوره شوې، یعنې 15 یا 14 ورځو پوره، نو ویلی شو Tonight is a full moon. نن سپوږمۍ پوره ده، بشپړ ده، فل مون. ښه اوس بل لغت دی لو. موږ فل ویلی، اوس لو باندې وایو چې مثال دا درې ځایونو کې لږ مختلف معنا ورکوي. که چېرته سنټنسز موږ دقیق پښتو ته موږ واړو، لکه اوس مثال دا دی That table is low. The table is low. څنګه یعنی میز ټیټ دی. چې کله میز ټیټ وي نو ته ویلی شي مثال the table is low. د ټیټوالي دپاره موږ دا استعمالو کارو. یا بل مثال The wall is low. The wall is low. دیوال ټیټ دی، دیوال ښکته دی، یعنې اندازه یې ټیټه ده. بل دې دپاره هم لږ دپاره استعمالیږي I have low money. کم استعمالیږي خو مثال ویلی شي I have low money. زه لږې پیسې لرم.
او که چیرته موږ د لو په ځای موږ نو دلته وکاروو نو مطلب دا دی I have no money. دا څنګه راځي معنا سره زه پیسې نه لرم یعنی بیخي پیسې نه لرم I have no money. زه پیسې نه لرم. The water level is low. The water level is low. د اوبو کچه ټیټه شوې ده یعنی د اوبو هغه سطحه ښکته شوې ده لو شوې ده. The water level is low. د اوبو سطحه یا کچه ټیټه شوې ده. Speak in a low voice. Speak in a low voice. په ټیټ غږ خبرې کوه یا په ټیټ غږ وایه. Speak in a low voice. په ټیټ غږ خبرې وکړه یا په ټیټ غږ خبرې کوه. He feels low today. He feels low today. هغه نن ورځ خفه احساس کوي. لو بعض وخت څه شي چې د انسان انرژي بیخي ختمه نو هغه تت پتی سستی نو هغه د پر موږ هم ویلې شو چې low. I feel low today. زنن ډیر تت احساس کوم یعنی به انرژي چې کله ستا انرژي لو شي ډاون شي نو ویل شي I feel low today. د خفګان لپاره هم دا استعمال کوي چې مثال زه خفه یم او د لپاره هم چې زمانن انرژي نشته بعض وخت موږ ساده الفاظو کې زما د زړه زور نشته نو موږ ویل شو I feel low today. دلته د مثال کې دا واضح شوی I feel low today. نن زه خفه یم بد مربوط د جملې دی او ستاسو کنډیشن پوری ده چې ته کوم کنډیشن کې مثال سا انرژي ډاون ده ته ویل شي مطلب دا ورکی چې ستا انرژي ډاون ده او چې کله ته خفه ته هم استعمالول شي چې مثال I feel low today. I bought it at a low price. I bought it at a low price. ما دا په ټیټه بیه واخیست. لو پرایس ټیټ فل پرایس موږ مخکې ویلې هغه یعنی فکس پرایس چې فکس قیمت چې او لو پرایس یعنی کم قیمت چې لو پرایس باندې یعنی خپ ښه نرخ مې واخیست د دې معنی دا ورکوي چې یعنی ښه نرخ I bought it at a low price. ما په ټیټه بیه واخیست. اوس راځو بل لغت دی لیفت. دا ډیر ایزی اسانه دی بګنر دغه لپاره دی دا موږ تیار ما د وخت جوړ کړی ځان سره نو ما ویل چې نن په ویډیو جوړ کړم خاص کر څو دغه کې د سټرګلینګ کې دی اوس لګي دی بګنر درس وای نو پر دا خدي او روان تدریسونه کې ان شاء الله زه مکمل ډیټیل سره ټول چې کوم ګرامرونه دي سنټنسز دي زمانی یعنی هغه ټول په تفصیل سره موږ ان شاء الله وایو. لیفت turn left at the corner. turn left at the corner په کونج کې کین یعنی چپ اړخ ته وګرځه. لیفت موږ د چپ دغه لپاره هم استعمالول شو. turn left چپ طرف ته وشه at the corner په هغه کونج کې یعنی. he left the room. he left the room هغه له کوټې ووت یعنی کوټه پرې خو ده بعض موږ وایي هغه کوټه پرې خو ده کوټې نه ووتو د کور نه ووتو he left the room پرې خودل هغه ځای پرې خودل لکه په تیر وخت کې هغه کار شوی وي نو left د لیو دویم حالت لپاره هم استعمالېدلی شي. she left early. she left early هغه ژر یعنی زر لاړه د وخته early چې سره یو ځای شي زر left یعنی لاړه ووته د وخته she left early هغه زر لاړه. I have some food left. I have some food left. زما سره یو څه خواړه پاتې دي زما سره یو څه خوراک یو څه خوراک سره نه پاتې دي. I have some food left. او left over food هغه وخت کې چې کنه تانه پاتې شوی یعنی ست مثال ته خوراک کړی left over هغه ته ویل کېږي پاتې شون کیته چې هغه شی ک left over food شي نو هغه هم پاتې شوی خوراک ته ویل کېږي. There is one seat left. There is one seat left. یو څوکۍ یعنی چوکۍ پاتې ده یو چوکۍ خالی پاتې تشه پاتې یعنی مثال ته چا د کله وی چې راځه کینه there is one seat left یعنی یو چوکۍ پاتې ده. They left me at home. They left me at home. دوی په کور کې پریښودم. They left me at home یعنی leave دلته هم د leave دویم حالت استعمال شوی. They left me at home دوی په کور کې پریښودم. The bank is near my house. موږ به ځل وایو near. The bank is near my house. bank زما کور ته نږدې دی ما کور سره څنګ کې دی near خوا کې څنګ کې چې وي هغه د پر موږ استعمالو. come near me. come near me ماته نږدې راشه زما خوا ته راشه یا دې خوا ته نږدې راشه. I live near to the market. I live near to near to څنګ ته نږدې ورسره. I live near to the market زه بازار ته نږدې اوسېږم بازار ته نږدې ژوند کوم. The shop is near to the mosque. The shop is near to the mosque. دکان چې دی جمعه ته نږدې دی.
دکان جمعات ته نږدې دی، یعنی جمعات سره نږدې یا څنګ کې هم ویلی شو. The exam is near. The exam is near. امتحان نږدې دی. The exam is near. امتحانات نږدې دي. Summer is near. Summer is near. اوړی نږدې دی، یعنی نږدې دی جو. په لنډ وخت کې چې هغې ته موږ near future دپاره د را روان آینده وخت دپاره چې نږدې هغې دپاره موږ هم استعمالولی شو. اوس exam را روان دي نو دا څه شو؟ را روان future وخت کې شو. او summer اوړی هم را روان دی، یعنی هم ته را روان لنډ future ښیي. دلته I was near falling. I was near falling. زه نږدې ولیدلی وم. دا هم را روان یعنی بیخي نږدې و چې زه درز مې خوړلی یا غورځېدلی یم. I was near falling. نور ختمېدو جملې پاتې دي. دا ټولې 33 خواوشا جملې دي، یعنی کولی شي روزمره ژوند کې راشي. There is a shop nearby. Nearby هم د نږدې دپاره موږ استعمالوو. دا موږ تېرو جملو کې ډېر ځلې ویلی دی. There is a shop nearby. نږدې یو دکان دی. نږدې یو دکان یعنی موجودیت لري، شته دی. او last one he lives nearby. He lives nearby. هغه نږدې ژوند کوي، نږدې اوسېږي. دا زموږ د نن ورځې جملې. او لومړی ځل بیا هم ویم فیس ټو فیس پکې راغلم. امید لرم چې تاسو به لږ څه زده کړي دي او دې ځل به انشاءالله نور هم مختلفې جملې راوړو. مننه.